د زړونو ژوند او حیات دا د الله په دین راځي. دا خبره د بعضې فاسقانو غلطه ده چې هغه بېدینه وایي چې موسیقي ډنګ ټکوره دا غذا د روح ده. غذا د روح نه ده، دا زار د ایمان دی. ایمان بیخي ختموي. روح د ځمکې نه پیدا دی که د اسمان نه راغلی دی؟ ویسألونک عن الروح، الله څه وایي؟ قل الروح من امر ربي. روح د بره نه دی. نو د بره نه چې څه شی راشي چې قرآن دی، دا د روح غذا ده. او دا زمونږ ستاسې بدنونه دا د ځمکې نه پیدا دي، ادم د خاورې نه دی. نو الله له دا رزق او غذا هم په دې خاوره کې ایښې ده. دا غلطه دی. دی وایي ډنګ ټکور دا غذا د موسیقي، دا غذا د روح ده. غذا د روح نه ده، دا زار د ایمان دی. ایمان بیخي ختموي، لکه زار چې چاته خوله کې ورواړی او ختمې کې. دیوانه څوک چې دا شی نه اوري، تاسې د مخ ته ګورئ، والله که د ایمان سر پکې نه معلومیږي. داسې مخې لکه د خره پونده، بیخي بې خیره او مردار مخې. د ډم مخ ته وګوره، د هغه چا مخ ته وګوره چې د مخلوق ته ګډېږي او دا ګانې بجانې وایي. او د قرآن د یو طالب مخ ته وګوره. نو که چېرته په هغې کې د ځمکې او د اسمان فرق نه و، نو راشه ما په دې مخ یو څو څپېړې ووهه. دا قرآن برکتي کتاب دی، د خیر کتاب دی. څوک چې ورنږدې شو، الله یې د برکت او د خیر نه ډکوي.